تازه او عاجل خبر په کابل ښار کې چاودنې رامنځته شوې دي. دا چاودنې چا کړې دي، څومره تلفات اړولې دي، طالبان په اړه څه وایي، جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کابل په دشت برچي سیمه کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې د کابل د 14مې حوزې اړوند د دشت برچي په ګلایز د وخانه سیمه کې د مزاري څلور لارې ته څیرمه پر مسافر وړونکي ټونس ډوله موټر باندې چاودنه شوې ده. عیني شاهدانو ویلي چې پیښه د چسپکي مین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده چې په پایله کې 4 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه پورې چا نه دی منلی. بل خوا په بل راپور کې راغلی دي چې څو شېبې وړاندې د کابل ښار په کارتسي سیمه کې هم د شهید څلور لارې ته څیرمه دویمه چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د چاودنې د څرنګوالي او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا که وخت